سلامونه ملګرو، امید دي چې ښه به او د ژوند په مزو کې به ملګرو. نن راغلی ما ګوکن طرف ته او دا ټیم زه ولاړ یم ایثار باغړه کې. ملګرو په ګوکن کې چې کوم سیلاب راغلی دی هغه تازه ترین صورتحال زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کوم. خو د ویډیو یو مقصد دی، مقصد مې دا دی ملګرو چې دلته کې اوس په لرګو باندې جنگ دی. خلک مړو ته نه ګوري او لرګو باندې جنگ دی او دلته کې اوس یو کس دی هغه سره پکې خبرې کوو تاسو ته به د دې تازه ترین صورتحال کیسه بیان کړي. دا جنگ په لرګو باندې دی. لرګو باندې کلی سر والا وایي چې دا کدا به مونږه تنظیم باندې خرڅ کو، پیسې به د غریبانو خلکو لا چا چې لکه نقصان شي هغوی له پور کو. درواله وایي چې نه دا به مونږ وایو. دا تاسو دې چې دا مسلمانۍ ده صدر صاحب ته ورته پکې څه وایي؟ دا ویډیو خو پرېږدي نه پټه باندې راکېږي. دا تنظیم والا ټیک دی. بس ملګرو اوس لبه نوره توده شوه ځکه چې په پولیس باندې پکې یو کس ګزار وکړو. اوس د ویډیو راغونډوم. بس ملګرو اوس نوره ویډیو نه پرېږدي. بس موږ له راکړي اجازت د الله په امان.